وطن افغانستان دے دا عزت عرب غان دے کرد سولی کرد توری ہر بچائی قہرمان دے دا وطن افغانستان دے دا عزت عرب غان دے کرد سولی کرد توری ہر بچائی قہرمان دے دا وطن د ټولو کور دی د بلوچو د ازبکو د پښتنو هزارو د ترکمنو د تاجکو ورسره عرب ګوجر دی پامیران نورستایان پر هوی دی کزل بشتی هم ایماد هم بشایان دا هیواد بدل زلیگی لکل مر پشین اسمان پاسینه کې د اسیاب لکه زړوي جاویدان نوم د حق مو در بر وایو الله اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر وی پلرونه ورک شول کلی ټول یتیمانو ډک شول زمون قبرونه خدای ټول شهیدانو ډک شول استا د جنت خدای نور خلق خبر دي کنه ک جنتونه فقط په افغانانو ډک شول دلته راغلو ټولو ګډونوالو ته د زړه د تنه مننه او السلام علیکم ملګرو دلته زموږ د لاريون مقصد د نظام ملاتړ د جمهوریت ملاتړ او د هغو قوتونو په ضد باندې چې په افغانستان کې نیابتي جنګونه پیل کړي په خاصه ایران او پاکستان دا اوس ټولې دنیا ته واضحه ده چې جنګ د کوم ځای نه پیل کیږي اول خبره دا ده چې دا د ټولو نه اول خبره دا ده چې دا جنگ جهاد دی که فساد دا تر ټولو غټه پوښتنه ده دوی خو اول جنگ کوو چې دلته امریکا ده د امریکا سره تړون وشو په دغه 20 کالو کې 2.5 زره امریکایان وژل شوي او په میلیونونه افغانان وژل شوي دا څنګه جهاد دی امریکا زه په تا غږ کومه چې ته راغلی وې د یو اسامه په خاطر آیا اسامه تا چېرته پیدا کړه د ما کور دې بمبار کړه د ما کور دې لوټ په لوټ کړه د ما په کور دې د بمونو مور استعمال کړه تا اسامه پیدا کړه په پاکستان کې آیا تا په پاکستان کې کوم بم استعمال کړه نه استعمال دې نه کړه هغه تا د لاس پوڅی ده او دا طالبان چې دي د هغوی لاس پوڅي که در هر نقطه و از هر قوم افغانستان که باشیم اگر امروز در برابر این جنایت طالبان و حمایتگران آنها که مانند کشورهای مثل پاکستان و ایران که کارشان در این روزها شده کشتار مردم و اطفال بیگناه وطن ما اگر سکوت کنید دست تمیز شما که شبها وقتی خانه می روید و با آن دستها صورت اولادای خود را میگیری و میبوسی همانقدر دستای شما هم در خون این شهیدای بیگناه آلوده است کل ما مسئول هستیم باید صدای خود بلند بکنیم اگر صدا بلند نکنیم همون قدر که طالب گناهکار است همون قدر ما هم گناهکار است چیرته وطن سره مینه نه کوئ نو دا مو ایمان کې شک ده د موږ او تاسې که 100 کاله که 50 کاله په پردي وطنو کې مسافر یو نو بیا هم د موږ مړي وطن ته روان دي نو وطن سره باید په ژوندونه موږ مینه وکړو محبت ورسره وکړو هغه خاورې ته خدمت وکړو هغه ولس ته خدمت وکړو که چیرته مو ونه کوو الله تعالی ته هم مخ تورې وروان یو او د دغه وطن د دغه افغانانو مظلومانو غږ چې نه اوچتېږي هغوی ته به مو غاړې بندې وي دشمنی که از طرف همسایه‌هایمان تشویق میشه و هر روز تقویت برای اینکه خون بیگناه‌ها و عزیزای از ما رو بریزن و اینجا ما تنهاییم تنهاتر از گذشته ولی با هم صدا و هم درد
همه از ما این روزها هر لحظه خبرها را چک کنیم. چند نفر کشته شدند؟ طالبان کجا را گرفتن؟ عزیزایمان در افغانستان الان چه حالی دارند؟ زنان و کودکای از ما الان دنبال کدام پناهگاه میگردند؟ په میړانه باندې راټول شوي سبا به بیا راټولېږو او د دې سازمان مخې ته به ودرېږو تر څو پاکستان د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل شي. قبرم ژوندم خپلوانم زړونم ټول چیرته دي هغلته دي. نو د هغه وطن د حالاتو مسئولیت د چا په اوږو دی؟ زموږ په اوږو دی. کدام طالب است که معنای کلمه شهادت را میداند؟ هیچ کدامش نیست. کدام قانون و قواعد در قانون ها و در کتاب های طالبان است که ربطی بر اسلام داره؟ هیچ نیست. شما نامبدگران اسلام هستین، شما حمایتگران اسلام خود را نگویید. تشکر از تمام شما. My homeland, Afghanistan, I'm your friend and companion with all the oppressions and all the suffering. Forgive me if I'm far from you. Forgive me if I cannot return to your borders. But my head and soul are always with you and will be. It is time we put a stop to the endless amount of misery and bloodshed inflicted upon Afghanistan. مونږ او تاسو ته اتفاق او یووالی مهم دی په هر ځای او په هر ځای کې. لکه څنګه چې زموږ د خوست ولایت او پنجشیر ولایت تر اوسه پورې کومې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی ځکه چې هغوی اتفاق او یووالی لري. زه خبرې نه اوږدوم. له ولسمشر نه یو کوچنۍ غوښتنه لرم. د زړونو ولسمشره، دروند ولسمشره، موږ به هر میاشت افغانان غواړو خپلو امنیتي ځواکونو سره د آنلاین بانکینګ او کارت له طریقه کومک وکړو او دا پیسې خالص سربازانو ته ورکړل شي. دا غږ د ټولو هیوادونو افغانانو غږ دی. موږ له تا خواست کوو چې د سرباز په نوم آنلاین بانکي حساب پرانیزه. پاکستان د نړۍ پر مخ د تروریزم یوه لویه زیږنده او ځاله ده. دا په خپله غېږه کې دغه تروریزم پالي، دغه تروریزم ته وده ورکوي. موږ د نړیوالو ټولنو نه دغه غوښتنه کوو تر څو په دغه شانتي ملک باندې څه قیودات ولګوي. دوی نه ما اینجا جمع شدیم تا با هم با برابری و برادری حمایت از خود و از نیروهای امنیتی کشور خود نشان بدیم و اینکه مخالفت از کسایی که از طالبان حمایت کنند مخصوصا پاکستان را نشان بدیم در تمام دنیا. مرسی از همین. موږ نن د فرانسې پلازمینه پاریس ښار کې د ایفل ټاور سره نږدې د لاريون تابیا نیولې وه. په دغه لاريون کې ګڼ شمېر افغانان اوس تعداد یې نږدې 1000 کسانو ته رسېږي برخه اخیستې وه. څه موخه هم درلودله د دې لاریون څخه؟ لومړی موخه مو دا وه چې د خپل هېواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ او همدارنګه د جمهوریت ملاتړ او د پاکستان دوه مخي سیاست څرګندول نړیوالو ته ښودلو. د خپل نظام او د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ یې وکړ او همداراز نړیوال ته دا ښودل چې پاکستان یو تروریست ملاتړی و. د غوښتنې دلته بېلابېلې وشولې او لا دوام لري. دلته د پاکستان خلاف شعارونه وړاندې شول، دلته پاکستان خلاف خبرې وشوې. موږ نور غواړو چې دا 40 کلنه جګړه په افغانستان کې سټاپ شي. ډېره مننه. Gracias.